د فوز په تاریخ کې د فوز ټول جنرالان هغه تښتېدلي دي چې بې عزته شوي هم دي د هغوی په فرمایش راغلي هم دي بیرته هم تللي دي. یوازې غني مه ټارګټ کوه، یوازې افغان مشران نه، دلته د جګړې له امله تښتېدلي دي، اما د تاسو د غلا له امله جنرالان مو تښتېدلي دي. د پاکستاني وګړو غوښې یې خوړلي، اوس یې په هډوکو باندې شروع کړی ده. ته ماته یوه محکمه راوښیه چې پاکستانی جنرال یې په دې محکوم کړی وي چې تا د بنګال جګړه ولې وبایلله. پاکستانی جنرال په دې محکوم شوی چې 15 وار په کشمیر کې جګړه ولې وبایلله. پاکستانی جنرال په دې عدالت ته مخکې شوی چې په باجوړ، سوات، بلوچستان کې دا خلک ولې ژوندي ورک دي، ولې دې ووژل. د ضرب اعظم په نامه باندې د عملیات وکړه کومه لاسته راوړنه، خپل پاکستانیان دې په میلیونونو هم مهاجر کړه، هم دې ووژل. نو که تښتېدلي دي د هیوادونو په تاریخ کې به له پاکستاني جنرالانو نه زیات څوک نه وي تښتېدلي. جناب جنرال صاحب بیا درته راځم. مهرباني جنرال صاحب. ګوره فریدون صاحب، خبره دا ده که ستاسو ادب داسې وي، یا ستاسو روایات داسې وي، یا ستاسو اسلام داسې وي، یا ستاسو پښتونولي داسې وي، یا دا په نوم باندې ځان ګڼلی یا ځان منلی یا ځان بللی جرنیل چې عادي دي، د هیڅ ادب نشته دی. شخصي اټیک به نه کوو، شخصي اټیک به نه کوو. ګوره جنرال صاحب، زه هغه جنرال یم چې په کرایې باندې نه یم ورکول شوی. زه هغه جنرال یم چې د امریکایانو ټټو نه یم. زه هغه جنرال یم چې خپل هیواد مې د یو مسلمان ګاونډي د په خلاف ناټو ته نه ده ورکړی. زه هغه جنرال یم چې خپله لور عافیه صدیقي مې امریکایانو ته نه ده ورکړی. زه هغه جنرال یم چې لال جومات مې نه ده بمبار کړی. زه هغه جنرال یم چې د فلسطین په مسلمانانو ته مې فوج په کرایه نه ده ورکړی. زه هغه جنرال نه یم چې د امریکا په اشارو باندې خپل وزیر اعظم عمران خان د زندان د تورو تمبو شاته واچوم. شخصي اټیک مه کوه چې بیا د څرمن در باندې باسمه. مننه. بیا درته راځو. مهرباني جنرال صاحب. ادب ته زده که تا وویل چې ستا اشرف غني زما ولسمشر ده، ته څنګه ورته وایې چې تښتېدلی ده؟ ډاکټر نجیب د دې هېواد ولسمشر. ګوره داخلي موضوعاتو کې که مداخله شي په اشرف غني، په نجیب، په هېچ چا د اټیک حق نه لرې. وخت چې تا ته یو پاکستاني نه ټول افغانستان قربانوي، قسم مې دې په خدای خپل د هېواد سپی په تا باندې ور نه کمه. بیا ته راجګېږې نجیب سره زما دښمني ده، غني سره زما دښمني ده، تا ته یې رسۍ نه در کوم چې تی په دار کې. مهرباني فرید الله صاحب، زه داسې سړي سره نه خبرې کوم. کولی نه شي عاصم منیر دې ولاکه وکړي، ولاکه دې وزیر اعظم وکړي. ما ته پته وه چې ته به تښتې له برنامې نه. ما کنځل نه دي درته کړي، پیغور تا وکړه. پردو خبرو کې خبرې شو. مهرباني جنرال صاحب نظیر. مهرباني جنرال صاحب نظیر. مې دلته ګونډه که جنرال صاحب، ستا مې ګونډه که دلته تښته مه له برنامې نه. راځه. مهرباني تا ته درځو. جنرال صاحب نظیر باس نه رانه ولاړه. خیر، په باس ته به په سټوډیو کې دا ما ورکړو. دوی به موږ ته کنځلې کوي، موږ به څه نه ورته وایو. دوی به یو پاکستانی تر ټولو افغانانو بهتره بولي، زه به څه نه وایم. دا به زما په ناموس او په عزت معامله کوي، زه به څه نه وایم. دوی به ناټو ته لار ورکوي، دلته به افغانان وژني، زه به څه نه وایم. دا به زما تیر تاریخ ټول په اوبو لاهو کوي، زه به څه نه وایم. ده ما ته څه وویلې؟ خودنامه جنرال. دا د دوی چې راغلي کوم اندلس یې فتحه کړی ده، د دوی جنرالانو کومه جګړه ګټلې ده. زه جعلي جنرال یم. هغه چا چې 95,000 پتلونونه په بنګلادیش کې پاتې سو، هغه اصلي جنرالان دي. همدغه پاکستانیان د قضاوت وکړي، دغه قضاوت مارن بلوچ ته ورکوي، دغه قضاوت د پاکستان ملت ته ورکوي چې زه صحیح جنرال یم که دوی. ما له ناټو سره جګړه کړې. هغه 52 هېوادونه چې دوی ورسره همکار وو،